چې دا لیږ له موضوع څخه وتلی ځکه چې ما مخکې کوشش کولو چې زه راشم خو پوښتنه کولی شم چې دا موضوع نه وتلې خبره او یوه پوښتنه موضوع باندې وکړه دوه یې له موضوع نه دې باندې وکړه زه مبین صاحب ما کاري صاحب نه دا پوښتنه کوله چې آیا په دین کې چې 100 کاله وتلي یا 100 کاله وتلي چې کوم ځمکه یو مثال یې در واخله کړه کوزه پښتونخوا چې ته د انګریزانو لخوا نه الغال شوې وه چې اوس هم د هغه غلام پوځیان په هغه باندې حکومت کوي څه فرق یې شته او که نه شته د دین مسحله کې بله او بله پوښتنه مې دا ده چې تاسو په طالبانو سره د پاکستان لاس ردوي او که نه ردوي که ردوي بیا زه به بیا یو څو شواهد درته وښیم کېدای شي تاسو یاره که دا شواهد دي وښودل ځکه به دې مونږ هم لږ زړه تسلي وکړي یاره دا څه رقم شواهد دي زه دا تاسو ته وایم چې کاري صاحب ته ټولو ته چې آیا دا مجاهدین چې دي د زمې دي چیرې دي زمې خپل کور کې چیرې شواهد مکه سره داسې مکه شپږ کاله مې د مجاهدینو سره جهاد کړی د جهاد کې وم هغه وخت چې کله ما څه ولیدل نه همدا اوس نو ما خپل ټوپک په ځمکه همدې له وجې کېښوسته اواګه زه څه شواهد نه خبره نه وروره تاسو دوه پوښتنې وکولې اوس صبر وکوئ چې زه تاسو پوښتنو ته ځواب ووایم اول تاسو د کوزي پښتونخوا خبره وکوله نو دغه سوال خو څو وارې موږ ځواب کړی د زه وایم په دې به نور سر نه خوږوو د کوزي پښتونخوا نه مخکې د موږ تاسې خپله خاوره اشغال شوې ده لومړی باید خپله خاوره ازاده کړو دغه خاوره چې موږ تاسې پرې پراته یو هغه خو 100 کاله پخوا اشغال شوې ده دغه خپله خاوره مو دا 19 کاله کېږي چې اشغال شوې ده نو اولویت دا ده چې دا نږدې چې اشغال شوې ده دغه خاوره ازاده کړو هغې نه وروسته بیا د کوزي پښتونخوا په اړه خبرې کوو او دویمه خبره ده چې تاسو د پاکستان خبره وکوله پاکستان نه تاسو وایئ چې مجاهدین پاکستان ته ځي نه پاکستان ته نه اسرائیلو ته ځي په ژمي کې اسرائیلو ته ځي تل ابیب ته ځي خو اوس خبره کوو چې تل ابیب ته ځي ته یعنې په کوم منطق دا غیر مشروع بولې نو که تل ابیب ته اسرائیلو ته فرض کړو چې دغه مجاهدین په ژمي کې تل ابیب ته ځي د اسرائیلو پایتخت ته ځي ژمی هلته تېروي نو خو ته عدم مشروع دلته خو موږ جهاد کوو جهاد فرض ده اوس ته ماته د کتاب نه حواله ووایه چې اسرائیلو تل ابیب ته د مجاهدینو تلل نه دي جایز کنه زه به بیا تا ته حواله ووایم چې د اسرائیلو تل ابیب ته هم تلل جایز دي د مجاهدینو دپاره او یوه خبره یوه غوښتنه مې دا ده محترمه چې عقلي خبرې به نه کوې جهاد د کتاب حکم ده جهاد د اسلام حکم ده جهاد د فقه حکم ده ته چې کله د جهاد په اړه خبرې کوي نو بیا به د کتاب حواله وایي د خېټې نه به هم نه غږېږي او د هوایي خبرې به هم نه کوي خیالي خبرې به نه کوي د کتاب خبرې به کوي کاري صاحب محترم بخیر له نوره خبره به تېر شو که په پاکستان کې کومه جهادي ډله پاکستان په خلاف جهاد اعلان وکړي تاسو به د هغې ملاتړ وکوئ ګوره زما د پوښتنې ته بیا هم بلې خوا لاړې دغه موضوع باندې قاری ما ته داسې نه ده چې دا نظام خوند راکوي یا د اشرف غني نظام ما ته خوند راکوي خبره دا ده چې قاری صاحب یو شی باید توجه ورته وکړو دغه ورور نه پوښتنه کوم دغه پاکستان کې دا کمپونه او دا غونډونه او دا ځایونه چې جوړ کړي دا خو اوس ټول دغه نظام سره په څنګ کې ولاړ دي دغه پوښتنه دې له دوی نه اوسې بهتره به نه وي سیاف فامیلی رباني فامیلی دوی چې دوی خپرونې ته لاړ شو نو هغې ته به لاړ شو خو همدغه سوال تاسو دغه سوال هغوی نه کړی ده چې دا کمپونه هم چې تر اوسه پورې هلته برحاله دي او لګیا یې له همغه جینه ارسم کول دغه یو پوښتنه خو تاسو له دوی نه وکړئ یو ورځ د پاپ سیاف نه چې روزانه د جهاد فتواګانې ورکوي
یو ورځ هم دوی نه پوښتنه کړې ده، یو ورځ هم له رباني له زامنو نه پوښتنه کړې، یو ورځ هم له دې نورو نه پوښتنه کړې. دا ټول دغه نظام دا کرزی چیرته و؟ دغه اشرف غني وایي د ما پاکستان 15 مدرسو کې سبق ویلی ده، دغه نه یو ورځ یو پوښتنه وکړه. 15 نه ډېرې یادې کړې دي مبین صاحب. هغه پوښتنه بله خبره نادره خیل آنند دا کړې ده چې چا پورې تړاو لري. ودرېږه لږ صبر وکړه. شړونګا بابا نن روغتون ته تللی ده، اشتفارچي ته هلته یو هزارګي ته یې ویلې وایي زه دې ورځې 15 روزې نیسم، الوز یې ګاز کا. دغه ده د ورځې 15 روزې نیسي. دا خو لاړو خیر. افغانستان زما هیواد دی، تاسې ما خلاص چې دغه یې مو سره لیکلی وای چې افغانستان زما هیواد دی او ناس په اروپا کې یم، نو دا وزن دی لږ په اروپا کې دی ناست وي، خو چې دی په منطق خبرې وکوي، استدلال ووایي. مهرباني وکړئ مهرباني وکړه افغانستانه. غږ دې نشته؟ غږ دې نه لرو مونږ. اورې هسې نه چې همداسې لاړ سي، تاسو سره لږ د مونږ کار دی وروره. لاړ نه شي محترمه، چې لږې خبرې وکړو. تاسې سټوډیو نه ضرور کار ده. ته دې ډاکټر صاحب مهرباني وکړه، زه به دلته تر هغو پورې لالټین مه بلوه. څه شی نه بلو؟ نه لږ لږ دا خلک خو زه لږ پېژنم که نه، لږ لږ باید راتاو کړو. نه دغه سره به خبرې وکړو، بیا یې راواخله. افغانستان زما هیواد دی. ریحان جویود محترمه تاسې ما یې خلاص کړئ. आवाज یې نشته وروره. تا د تلیفون لکه چې پاکستانی د موبایل دی مکمل دی، आवाज نشته. پنجابی موبایل دی اخیستی ده. اوهو زه به دې بیا مجبوره قطع کړم وروره. دا ټول لیدونکي ویني دي، تا غږ نشته. نشته وروره غږ دی. غږ دې نشته محترمه، غږ دې نشته. موبایل نه دی ګوشه کې وي، ګوشه کې وباسه. پنجابی د موبایل غږ دې موږ نه لرو. ښځه دا زه بیرته راخلم، دا مخکې لایف کې هم دغه ستونزه درلودله، بیرته دې راخلم. یعقوب خان احمدزی صاحب. یعقوب خان احمدزی صاحب مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب او مولا صاحب ټولو ته سلامونه. ملګرو دا لایف خو د سره شیر کوي، ګوته لمده کوي، بس شیر کنې خیرا درته کومه ګوره. ښه مهرباني وکړه احمدزی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیرات ده کراري ده؟ بیخي د الله فضل له مهرباني وکړه، موضوع باندې را سره خبره وکړه. مولا صاحب ما خو ولاکه موضوع اورېدلې، ما د تاسې هغه ته ډېر کوشش کوو، نه وصل کېدل. موضوع دغه پټه وینې په دې موبایل کې، د اسره پټه روانه ده وروره. دغه کې لیکل سوي د اشرف غني له لورې د جګړې اعلان د کابل ادارې لپاره څه پایلې لري. نو اشرف غني جګړه خو په خپل ځای پرېږده، تاسې ملایان علیمان طالبان جګړه څنګه په خپل ځای پرېږده وروره؟ اوس زه د تا د جګړې درته وایي، ته چې جګړه کوې ته څه یوه طرحه لرې که زه اوس اشرف غني پرېږده. اشرف غني خو اوس که په زار عمري په ګوړه یې مړ کړې دا به ښه نه وي. والا چې په زار عمري مونږ وایي. نو یعقوب خان صاحب جنگ بالکل ونه کې، جنګ ونه کې. افغانستان د موږ تاسې ټول وطن ده او چې کېنې په قراره باندې او الیکشنو کې انتخاباتو کې او یې ګټې د خلکو زړه خلک تاسو ته رایه درکړي. یعقوب خان صاحب یعنی تاسې دا منئ چې اشرف غني باید په ګوړه ووژل شي؟ ښه نو صحیح ده. دا یعنی دا په دې شي کې چې موږ تاسو سره موافق یو چې اشرف غني باید ووژل شي، یوازې موږ تاسې منځ کې اختلاف په دې ده چې ګوره مولا صاحب یو دا د تاسې وزل دي، یو دا وزل دي چې انتخاباتو کې وی ګټې ته د خلکو زړه وګټې ته یو ښه طرحه ولرئ، خلکو ته د افغانستان خلکو ته تاسې یو ښه طرحه ولرئ. د خلکو موږ خو مخکې د افغانستان اوس هغه یو څو چرسیان وایي چرسې ولي وروره لږ سټاپ اخله، لږ سټاپ اخله. په کومو سترګو د انتخاباتو خبرې دا خلک کوي؟ زه دې ته حیران. احمدزی صاحب کوم انتخابات؟ کوم انتخابات؟ احمدزی صاحب
احمد زئی صاحب اول خو د انتخاباتو خبره چې تاسو کوئ تاسو طرح کوي او خپل طرح مبین واضح صاحب کوي دا پرېږده ورسره مبین لږ صبر صاحب وکړه وروره دا قاري صاحب نه احمد جواب زئی صاحب. واوره بیا بل سوال وکړه. احمد زئی صاحب ته د کوم ولایت یې؟ و د بغلان. ها د بغلان ولایت تیرو انتخاباتو کې په بغلان کې وي؟ نه زه د وطن نه باري. ها نو متاسفانه چې ته په وطن کې نه کته په وطن کې وای بیا د انتخاباتو نوم نه اخیستو. ته بغلان کې خپل ولسوالۍ ته زنګ ووهه چا نه پوښتنه وکړه چې تیرو انتخاباتو کې څه حالت وو چې وشول څه پیښ شول نو هغوی بیا تا ته ووایي د افغانستان ملت خو د انتخاباتو نه نور تر پوزې راغلی ده نور د انتخاباتو نوم چې اوري قای کوي د هغه انتخابات پرې د کتاسي سوله وکي او انتخاباتو کې ځان کاندید کوي او خپل ووټ وګټي په قرار باندې راسي په سم باندې دا بخي او که جنگو کې په جنگ وګټي دا بخي نه په جنگ چې وګټل شي هغه بخوي ازادي باید په جنگ وګټل شي ازادي په انتخاباتو نه ګټل کیږي ازادي که په انتخاباتو ګټل کیدای جنگ په سروي کال کې یو نوم په بل نوم باندې افغان وزل کیږي خدا سل کال الحمدلله ورورا ممتاز مسلمانان یو یعقوب خان صاحب ممتاز مسلمانان یو ممتاز مسلمانان یو تم لګوار ورکوانو یعقوب خان صاحب ممتاز مسلمانان یو ممتاز د اروپا سیکولران ملحدان نه یو نه د اروپا ماده پرستان یو ممتاز مسلمانان یو بیا افغانان یو ممتاز معنویت لرو په یو دین ایمان لرو په خپل افغانیت باور او عقیده لرو د موږ تاسو لپاره اسلام او خپل افغانیت د سره کارخه ده د خپل افغانیت او د اسلام نه په هیڅ قیمت هم نه تیریږي موږ تاسو خو د اروپا او د امریکا سیکولران نه یو نه هغه ماده پرستان چې بس یوازې عیش او عشرت د ژوند د لوکس زندگی ده نور نصری کرخي پیژنو نه عزت پیژنو نه ناموس پیژنو نه معنویت پیژنو نه ازادي پیژنو موږ تاسو خو هغه خلک نه یو کنه موږ تاسو لپاره ازادي مهمه ده او د ازادۍ په بدل کې چې هر څومره قرباني ورکول کیږي باید ورکړل شي تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په نړۍ کې ملتونو اول ازادي اخیستې ده هغې نه وروسته بیا قدمونه اخیستې دي څو پورې چې موږ تاسو ازادي وانخلو مخته نه د انتخاباتو بحث باید راپورته شي نه د هیواد د جوړېدو نه د یوه شي بحث هم نه ده مهم د ټولو نه مهم د افغانستان د ازادۍ بحث ده موږ تاسو د 40 کاله په جګړه کې یو علت دا ده چې د پردي دلته پردي د کافر د کفارو د هیوادونو سرتیر راځي د افغانانو په کورونو چاپی وهي افغانان په خپل هیواد کې وژني افغانان د 40 کاله د ازادۍ لپاره جنگ کوي یو واري موږ د ازادۍ لپاره جنگ وکولو جنگ مو وګټلو متاسفانه چې د موږ د جهاد مشرانو زینو مشرانو هغه د جهاد د ارمانونو سره خیانت وکولو د جهاد ثمرم له لاسه ووته دا د دویم ځل چې کله موږ ازادي اخلو د جهاد ارمانونه پر کېږي دا ځل د ملت او د جهاد رهبرانو تعهد کړی دی چې دا ځل به موږ د جهاد ثمره د موږ د لاسه نه وځي او ان شاء الله دا وخت به موږ دا ځل به موږ ازادیم اخلو او د ازادۍ ترڅنګ به موږ په دې هیواد کې یو قوي نظام هم جوړو داسې نظام چې د هغې نه وروسته بیا بل کوم تیریګر په موږ تیری ونه کوي وروره دا 40 کال د هیواد جنگ روان ده دا د ازادۍ جنگ ده دلته پردي لاسونه دي پردي اشغالګر سرتیر چې په دې خاوره کې دي موږ تاسو لپاره ازادي مهمه ده موږ تاسو لپاره د ازادۍ نه مخکې نه انتخابات مهم دي نه د هیواد پرمختګ مهم ده نه په دې هیواد کې سړک مهم ده نه هسپتال مهم ده حتی خوراک اوبه مهم نه دي ازادي د ملتونو لپاره تاسو په د دنیا تاریخ مطالعه کوئ د مسلمانانو نه بغیر د کفار ملتونو تاریخ مطالعه کوئ د کفار لپاره ازادي د خوراک مخکې ده د اوبو د چخلو نه ازادي د دوی لپاره مقدمه ده دوی اول ازادي لاسته کوي بیا ډوډۍ خوري اول ازادي لاسته کوي بیا اوبه چخي اول ازادي لاسته کوي بیا خوب کوي اول ازادي لاسته کوي بیا تنفس کوي د دې شیانو د ملتونو د نړۍ د ملتونو لپاره ازادي مهمه ده موږ تاسو ځمکه فضا کورنۍ او بهرنۍ سیاست ارڅ د اشغالګرو لوري اشغال شوی دي اول مهمه ده چې باید د خاور آزاد کو دلته د امریکا سفارت باید واکمن نه وي دلته د ناتو عمومي قومنداني باید فیصله نه کوي دلته باید د امریکا سفارت د انتخاباتو پایل نه اعلانوي دلته باید د ناتو قومنداني د حکم نه کوي چې د دولت وزارتونه او ولایتونه 50 ویشي دلته باید نظام په خپلواک وي خپلواک نظام خو کتا سي یو خطر حواله رہی
او تاسو انتخابات وکړئ او وی ګټئ. زما مقصد دا شی دی چې دا نو محترمه ته زما په خبره بیا هم پوه نه شوې، ته زما په خبره بیا هم پوه نه شوې. کله چې ستا خاوره اشغال وي ته څنګه انتخابات کوې؟ تاسو زما خبره نه بیا هم پوه نه شوئ. زه تاسو ته وایم چې د اشغال په وخت کې کله چې ستا خاوره استیلا شوې ده، کله چې ستا خاوره د بل چا د واک لاندې ده، ته څنګه انتخابات کوې؟ خو انتخابات د هغه دی وکول، انتخابات دی وکول، د انتخاباتو نتایج دی اوس وګوره چې د انتخاباتو د میلیونونه ډالر مصرف کړل. احمد ضیاء صاحب صبر وکوئ، انتخاباتو د میلیونونه ډالر مصرف کړل، په انتخاباتو د بربادۍ هم وکولې. د انتخاباتو پایله دا شوه چې د دولت چوکۍ او وزارتونه، ولایتونه، ریاستونه د 50 تقسیمیږي. لیلام ده لکه بازار کې چې یو شی اخلي، لکه ځمکه چې اخلي. نو ستا د انتخاباتو پایله او پیدا څه شو؟ ولې؟ ځکه تا انتخابات د اشغال په وخت کې کړي دي. ستا خاوره د بل تیریګر تر تیری لاندې ده. دلته واک د امریکایي سفارت ده، دلته واک د ناټو د عمومي قومندانۍ ده، دلته واک د اروپایي ټولنې ده، دلته واک د سفارتونو ده. موږ تاسو د پاره د انتخاباتو حتی د خوراک چې خاک د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې مهمه لازمه ده چې موږ تاسو باید خاوره آزاده کړو. و مولا صاحب اشغالګرو سره خو د معاهده ګوره یو خبره درته کومه دلته چې سوال کېږي جواب خبره واوره. احمد ضیاء صاحب هغه سره معاهده او سره خو د اشغالګرو سره موږ معاهده کړې ده. احمد ضیاء صاحب اشغالګرو سره موږ د افغان په کور د چاپی وهلو معاهده نه ده کړې. د اشغالګرو سره موږ د افغان د تړلو معاهده نه ده کړې. د اشغالګرو سره موږ د زندانونو د جوړولو، د افغانانو لپاره د زندانونو د جوړولو معاهده نه ده کړې. د اشغالګرو سره موږ د خاورې نه د وتلو معاهده کړې. د خاورې نه به دوی وځي او هغه د عمل لګیا دي وځي. د اشغالګرو سره خو موږ دا ډول معاهده کړې ده. د کابل ادارې په څیر معاهده خو موږ نه ده ورسره کړې. بیا قاری صاحب د کابل د ادارې خو احمد ضیاء صاحب یو څه دا خبره بل څوک کوي پکې ټوپ مره اچوه. مطلب دا چې دا لکه څنګه ته ټوپونه ما اچوه د غومره هوښیار ولاکه د کابل د ادارې د هغه حیثیت ده چې ټرمپ یو ټویټ وکړه هغه هم په تشناب کې چې طالبانو سره د قطر د دفتر خبرې لغوه شولې. موږ ولیدل د تاسو ویاندویان چې په سوړو ننوتلي په یو ځای ټول راووتل هله چې معاهده ختمه شوله. په ټونس بام معاهده ختمه شوه، په ټیکټر بام هم بیرته درته شروع کړله. دا خبرې خو دغه هم د کابل د ادارې حیثیت ده. زه له هغوی سره مبین صاحب هغه دلته یو کس و زما هیواد دغه چې و هغه ګرخلیلی غوندې او د ډاکټر صاحب نه د حیاوي، نو هغه کس ته راواخله. هغه افغانستان والا خو نسته که نه، زما افغانستان زما وکم تر هغې پرې په افغانستان والا پیدا کړي. زه بیا پوښتنه کوم چې قاري صاحب تاسو اورئ زما غږ؟ او ډاکټر صاحب تاسو غږ اورم. راځئ نن د غني په هکله یو بل وضاحت دی خپل کمنډوانو ته یې وویلې په خبرو کې دا راغی چې موږ نن پاس به خپل تهاجمي عملیاتونه زیاتوو. تاسو ماته یو دغه وضاحت راکړئ په دې 18 کالو کې آیا دوی د خپل تهاجمي جنګ نه څه ورځې هم صلح کړې د طالبانو تحریک سره او که نه؟ او که دا یو بل دروغ ده چې اوس د ملت ته دا وایي، مهرباني وکړه قاري صاحب تر هغې پرې به غرور پیدا کړو. ډاکټر صاحب سوال مې وانخیستو. مالې د ډاکټر غني نن وویلې چې موږ نن نه پس به خپل تهاجمي عملیات نور هم وده ورکوو. آیا په دې 18-19 کالو کې د تهاجم نه بغیر د تجاوز نه بغیر چې د خلکو په کورونه اوښتي بل څه کار یې کړی؟ زما غږ ډاکټر صاحب همداسې ده بالکل. دا 19 کاله دوی د موږ سره خو په حلوا ویشلو نه دي بوخت که نه. دا 19 کاله دوی په موږ نه میټایانې ویشلې که حلوا یې را باندې ویشله، خو په دا 19 کاله دوی په دې تهاجم لګیا دي. او 19 کاله دي چې د افغانانو په کورونو چاپې وهي، افغانان وژني، افغان بزګران وژني، یو افغان بیچاره بزګر کور ته ور واوړي